د لیلا او د مجنون کیسه. کومه چې شروع کېږي د سعودي عرب یو قبیلې نه چې د قبیلې نوم و قبیله بنو امیر، او په دغه قبیله کې یو خاص وړوکی شانتي کلی و چې د هغې نوم و نجد. په نجد کلي کې یوه ماشومه پیدا شوه چې مور هغې نوم لیلا کېښودلو، او په دغه نجد کې بل خوا یو ماشوم هم پیدا شو چې مور هغه نوم کیس کېښودلو. لس کاله بعد لیلا عاده شوې وه، هغه ډېره ښکلې وه او هغې به هر وخت مور سره کارونه کول. کیس هم عاد شوی و او هغه به روزانه د خپلو ګوډو ډېر زیات خیال ساتلو. پلاره دلته شین کې ډېر زیات دی، ګوډې به ډېر زیات خوراک وکړي. یو ورځ کیس او لیلا میلاو شي او کیس ورته وایي ای جینۍ ستا نوم څه دی؟ د زما نوم لیلا دی او ستا نوم کیس دی که نه؟ هغوی به هره ورځ یو بل سره میلاوېدل او خپل منځ کې به یې ډېرې ګپې شپې ویشتلې. کیس زه چې کله هم تا سره میلاوېږم زما زړه ډېر زیات خوشحاله وي. دوی دواړه ډېر زیات خوشحاله وو او خپل منځ کې به یې صرف ګپې شپې ویشتلې او ځانه به یې لوبې کولې دواړو. او دوی به مدرسه کې هم اکثر یو ځای ناست و او کله خو به چې مدرسه کې سبق به یې ورښودلو نو کیس به هغه ډېر زیات شرارت کولو. یو ورځ یو استاد کیس د غوږ نه ونیسي چې کله استاد د کیس غوږ ونیسي نو کیس غوږ خوږېږي نه، هغه بلکې خاندي، خو د دې درد لیلا ته رسي او لیلا په ډېره تکلیف کې وي او هغه ډېره ژاړي چې کله به هم نورو ماشومانو کیس او لیلا سره لوبې کولې نو هغوی دواړه به دا کوشش کولو چې دوی د هغه ځای نه لاړ شي او موږ دواړه خپل منځ کې ډېر زیات ګپې شپې ولو. هغوی خپل منځ کې ډېر زیات خوشحاله و چې کله به هم شپه شوه نو کیس به د سهار انتظار کولو چې کله به زه دوباره لیلا سره میلاوېږم او لیلا به هم د کیس په سوچونو کې روزانه ډوبه وه. بیا وخت تېرېدلو او په منځ کې ناکاره تېر شو نو لیلا هم پیغله شوې وه. هغه ډېره زیاته پرهیزګاره او ایمانداره نجلۍ وه. کیس هغه هم ځوان شوی و، هغه ډېر ښایسته او ښکلی ځوانتۍ جوړ شوی و. هغه به هر وخت شپېلی وهله او دا شپېلی به چې کله هم لیلا اورېدله نو هغې به منډې وهلې او هغه طرف ته به ورتلله. هغوی چې کله زلمي شول نو بیا خو به هم یو بل سره میلاوېدل او یو بل سره یې د هغې نه ډېره مینه وه. کیس په روزانه هغې په یاد کې شعرونه لیکل او هغه نه یو مهان شاعر هم جوړ شوی و چې د کلي خلکو ته د دوی په مینې په باره کې پته ولګېده نو قسمه افغانۍ په کلي کې خورې شوې او چې د دې د وجې نه د لیلا پلار ډېر لږ غوسه شوی و او لیلا یې تل دپاره په خپل کور کې بند کړه او کیس هغه به روزانه لیلا ډېره زیاته یادوله او ډېر زیات به پریشان و. ما ته پکار دی چې زه مور پلار لیلا دې کره د رښتې دپاره ولیدم چې ما ته لیلا راکړي. دا رشته کله هم نشي کېدلی، تاسو هم په شرمونو شرمولو. او بیا لیلا پلار د لیلا رشته بل چا سره وکړي. زه د خپلې رشته د عمران زوی سره کول غواړم. بیا به روزانه د کلي خلکو کیس پورې خندل او هغه ته به یې مجنون ویلو او د دې د وجې نه هغه خپل کلی پرېښودو او یوه غار ته وختو. هغه به داسې د روزانه جړل خو لیلا به یې یادوله. بله ورځ بیا د لیلا واده خو د مجنون سره وشو خو لیلا خوشحاله نه وه. ما کله هم داسې سوچ نه کړی چې زه او کیس به جدا کېږو. اوس به هغه څه حل کړي. د دې ورځو تېرېدلو نه بعد د مجنون حال هم ډېر زیات خرابه شوی وي. هغه به هر وخت بیا هم لیلا یادوله. د لیلا میړه ډېر زیات غوسهناکه او بدمزاجه سړی وي. په دغه غار کې مجنون سره یوه سرانۍ ملګرې شوې وي او هغې ته وایي زه اوس دوا کوم. دا ټایم اکثر لیلا ما ته هم دوا کوي، کیدای شي زموږ دواګانې قبولې شي. یلا د مجنون زړه ته صبر ورکړئ. هغوی دواړه به یو بل ته دواګانې کولې چې الله موږ همیشه دپاره دواړه یو ځای کړي. بیا هم هغوی دا امید و چې موږ به یو ځای کېږو. ما ته پته ده چې اوس په لیلا ما یادوي او هغه به اوس ډېره په تکلیف کې وي. لیلا په کور کې ناسته وي او ځان سره وایي یلا ما یو ځل مجنون سره میلاو کړي. الله چې کله لیلا په ژړا شي نو د هغې درد مجنون هم محسوسوي. هغه په ځمکه پرېوځي او ډېر زیات ژاړي. بیا دوه ورځې بعد مجنون سرانۍ ته یو خط ورکړي او هغې ته وایي دا خط لیلا ته زر تر زره وسوه، هغې سره زه هر حال کې میلاوېدل غواړم، زر شه. او بیا سرانۍ او خط په منډو لیلا ته وروړي او ورته ورشي. بیا چې لیلا ته خط ورکړي هغه خط کې دی
میلاویدلو زیې نهالي کړې وه او بیا هغوی دواړه هلته کې میلاو شي. هغوی دواړو ډېر زیات ژړل او ډېر وخت یو بل لیدل نه کړی او مجنون لیلا ته وایي لیلا نو زه تا نه په هر یو سکون هم نشم اوسېدی. بیا هغوی دواړه په ځمکه کښېني او لیلا ورته دا پر یاد کوي. موږ په دې دنیا خلکو جدا کړو خو په هغه دنیا به ما ته همیشه دپاره انشاءالله یو ځای یو. د دې دنیا حل ډېر زیات ظالمان دي. دوه مین کوونکي د یو بل نه جدا کړل. او لیلا الله هر څه ویني موږ به یو ورځ ضرور یو ځای کېږو. او د دغې کوټې نه بار ته د لیلا هاوند ولاړ وي. هغه ډېر زیات غوسه او حیران هم وي چې دا څوک دی. د تاسو دواړه څه نه پټ پټ پټه میلاویږئ. زه به تاسو ژوندي پرې نه ږدم. راځئ ما سره. بیا لیلا د هغه نه معافي هم غواړي خو هغه یې معاف نه کړي او دواړه ځان سره روان کړي کلي طرف ته او د کلي کوڅې ته یې ورځئ او خلکو ته هم اواز وکړي چې بهر راوځئ ټول راوځي. لیلا تاسو ډېر غلط کار کړی. زه به تاسو اوس وژنم. دا د زما غلطي وه. په دې کې د مجنون هېڅ قصور نشته. په دې کې د لیلا هېڅ قصور نشته. دا زما غلطي وه. لیلا ته ما حق لیکلی و. د ته ما مور کړه. لیلا پرېږده. هغه بیا هم لیلا رایساره کړي او هغه ډېر ووایي چې دا ته دې غلطي وه او په اخره کې لیلا د مرۍ نه ونیسي او هغه مړه کړي او مجنون ډېر زیات غوسه وي خو هغه باندې اتیک وکړي. په اوسه کې مجنون د لیلا میړه په والو مړه کړي. مجنون چې کله لیلا ویني نو هغه ډېر زیات ژاړي او هغه وایي چې زه ولې دې سره میلاوېدلم. هغه بیا دا هم وایي یالا زه نور ژوندی نشم پاتې کېدی. یالا ته ما هم مړ کړي. یالا د دې ویلو نه بعد د مجنون خولې نه وینه راشي او هم په لیلا باندې پاسه مړه شي. بیا چې دوی دواړه مړه شي نو هغوی باندې یوه تیزه رڼا راشي او رڼا کې دواړه جګ شي. بیا دا کیسه په دوی کلي نجد کې ډېره زیاته مشهوره شي او خلک وایي چې د هغوی نه ستوري جوړ شول او بیا دا کیسه په ټوله دنیا کې مشهوره شي. که ویډیو ښه شوي نو چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. یو جهان مننه.